دشمنم پناه غواړي د غضب زما وګورئ تبتب زما وطنا 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 وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو فلم انډسټري د نوي فلم ملنګي په باره کې دوې ضروري خبرې او هغه هم د ډېرې خوشحالۍ خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم. خو تر دې له مخکې تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او په خاصه توګه کمنټس باندې ولیکئ. تاسو چې کمنټس لیکئ ما ته به دا پته لګیږي چې پروګرام کې کمی کمزوریانې دي. دا کار به اوس ملنګ جان کوي. ملنګ جان ګرانو کتونکو، د ملنګي فلم ټریلر په سوشل میډیا باندې شیر سو. په اوله ورځ ټریلر اور ولګولی، دومره مشهوره سو چې کتونکي په دې انتظار دي چې کله به 11 اګست راځي او موږ به دا فلم ګورو. دې فلم ته کتونکي ولې په انتظار دي؟ انتظار ځکه کوي چې په دې فلم کې په اول ځل اصغر چیما د ویلنتوب او هغه هم د مین کریکټر په کردار کې را روان دي. نو کتونکي په دې انتظار دي چې اصغر چیما په دې کې د ویلنتوب هغه کردار څنګه ادا کړی دی. تاسو به د ویډیو په سر کې د اصغر چیما ډایلاګس اوریدلی وي، لیدلی به وي، ډېر بهترینه ډایلاګ. بلکې که زه دا ووایم چې اصغر چیما د ډایلاګ حق ادا کړی دی، دومره په خوند یې ویلي دي، دا ګمان نه کیږي چې اصغر چیما په اول ځل په یو فلم کې د مین ویلن کردار ادا کوي. له دې سره د شاهد خان ډایلاګس هم د کتلو او اوریدلو وړ دي. ډېر زبردست ډایلاګ، مضبوط پرفارمنس په دې ټریلر کې شاهد خان ادا کړی. ممتاز زیب، خالده یاسمین، تواب سرادي او نورو ټولو اداکارانو چې په دې ټریلر کې کتونکو ته ښکاره سوي دي، کتونکو کتلي دي، د هغو ټولو ډایلاګس په دې ټریلر کې بهترینه دي. دې ټریلرز باندې فلم ساز او ډایرکټر او نور ټیکنیشنز ډېر مهنت کړی دی. ډېر ښایسته ټریلر دی. له ټریلره دا پته لګاږي چې واقعي دا فلم د کتلو وړ دی. دا فلم به له نورو فلمانو مختلف فلم وي، ډېر ښایسته فلم وي. توقع دا ده چې دا فلم به کتونکي خوښ کړي او په باکس آفیس به ډېر بهترینه بزنس وکړي. په دې فلم کې یو فنکار تواب سرادي چې په دې فلم کې د خپل فن مظاهره هم کړې ده او له دې سره په دې فلم کې یوه ګانا هم په خپل اواز ریکارډ کړې ده. هغه ګانا هم په ټریلر کې تاسو کتلی یاست. هغه ګانا د اردو او پښتو مکس ګانا ده، ډېره د خوند ګانا ده، کتونکي به ډېره خوښه کړي. کله چې د دې فلم شوټینګ روان و نو هغه وخت دا خبر سوشل میډیا باندې شیر سولی چې دا فلم به د پېښور په پکچر او سینما چلیږي. له دې سره بعد کې بیا دا فیصلې هم وشوې چې د کراچۍ فابشا سینما به هم د دې فلم نمایش شروع کیږي. له دې سره اوس یوه نوې دا فیصله هم سوې ده چې دا فلم به د کراچۍ په بله سینما چې ګلستان سینما ورته ویل کیږي، په هغه سینما به هم د دې فلم نمایش شروع کیږي. نو د کراچۍ د کتونکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ په ښار په 2 سینمو کې په افشان سینما او ګلستان سینما به په 11 اګست 2023 د دې فلم نمایش شروع کیږي. په ټریلر کې به تاسو د خالده یاسمین پرفارمنس هم لیدلی وي. زه به ډېر لرې نسم لاړ، د لوی اختر شهنشاه باچا فلم ته به لاړ سم. په شهنشاه باچا فلم کې خالده یاسمین واقعي د فنکارۍ حق ادا کړی دی. په دې فلم کې دا توقع کیږي چې خالده یاسمین به هم په دې فلم کې د خپلې فنکارۍ
حق ادا کړی وي. له ټریلره دا پته هم لګیږي چې په دې ټریلر کې به نیلم ګل د مین یورینې کردار ادا کړی دی او له دې سره سره ادا چودري ګانا هم په دې ټریلر کې ښکاره کیږي. په ټریلر کې چې کوم لوکیشن ښکاره کوي یعنی په کومو ځایو باندې فلم ریکارډ شوی دی هغه لوکیشن هم ډیر زبردست دی. غرونه دي شاوخوا چمن ښکاره کوي یعنی هغه لوکیشن واقعي د خوند لوکیشنز دي. د فلم ټریلر په هر حواله ډیر بهترینه دی خو په 11 اکتوبر چې کتونکي دې سینمې ته راسي کتونکي به بیا دا فیصله کوي چې دا فلم ښه فلم دی او که بد فلم دی. توقع دا ده چې انشاءالله دا فلم به ښه فلم وي. ګرانو کتونکو دا و د ملنګي فلم متعلق خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کړې. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.